المقدس خیریه بنسټ قدرمن اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات درته وایم. قدرمنو مسلمانانو ورونو، په خپلو شتمنیو کې د راتلونکي لوی اختر دپاره زموږ سره د غریبو یتیمو او اړمنو لپاره قربانۍ شریکې کړئ تر څو غریب یتیم او اړمن خلک دا احساس ونه کړي چې زموږ څوک نشته. په دې اړه مولوي صاحب محترم درته لنډه خبره کوي. الحمد لله وكفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة ان تشبع كبدا جائعا. اما بعد زما د اسلام معزز عزتمند مسلمانانو ورونو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې مخې ته لوی اختر را روان دی او په دې کې قربانۍ کیږي او په هر کال باندې زمونږ المقدس خیریه بنسټ چې دی د دوی هلې ځلې او کوششونه دي چې هر اختر کې د یتیمانو او د غریبانو او د اړمنو خلکو دپاره دوی د قربانو پروګرام برابروي. نو سږ کال بیا دوی یو ځل دا قصد او اراده کړې ده چې را روان غټ اختر دپاره د غریبو او بېوزلو خلکو سره مرسته او کومک وکړي. هغه ورونه او چې په بهر هیوادونو کې او هغوی هلته قربانۍ نو هغوی نه هیله او خواهش دی زمونږ چې دغه خپلې قربانۍ تاسو موږ سره شریکې کړئ او دلته په داخل هیواد کې ډېر غریبان او داسې خلک دي چې هغه د قربانۍ وس نه لري، نو ستاسو مرسته به انشاءالله حقدارو ته رسي. نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې بهترینه صدقه او خیرات هغه دی چې یو انسان یو غریبه ګیډه یو غریب انسان له څه ورکاني. نو زمونږ او ستاسو په دې هیواد کې ډېر داسې غریب خلک شته دی چې هغه د قربانۍ وس نه لري، فقر او د غربت او د حالاتو د وجې نه. نو باید موږ او تاسو هغه خپلې قربانۍ که داخل کې دي که بهر کې دي هغه د دغو غریبانو او یتیمانانو خلکو له راوړو. ځکه نبي علیه صلات وسلام یو وارې صدقه وکړه عایشه رضی الله عنها ته یې چې عایشې هغه زمونږ د قربانۍ نه څه پاتې دي. عایشه رضی الله عنها ته یې د الله رسوله یو اوږه پاتې ده، یو لاس او نوره خیراتي شوې نوره مه خلکو له ورکړه. نو نبی علیه صلات وسلام ته فرمایي عایشې ټوله پاتې ده او دغه یوه اوږه ختمه ده. معنه کومه چې تا چاله ورکړه هغه به ستا دپاره اخرت دپاره ذخیره شي او هغه به ستا په کار شي، او کومه چې د خپله وخړه ده دا تا دپاره شوه. هغه ورونه چې هغه شتمن یې او وس یې او شپږ او اووه کسه په یوه قربانۍ کې شریکېږي، دغو له پکار دي چې هر یو ورور ځان له یوه قرباني غټه قرباني وکړي چې په هغې کې اووه اخترونه کوي. او هغه موږ او تاسو ټول خو په خپله باندې هیچا مطلب د خوراک هغه نه وي، نو هغه کې موږ او تاسو ځان سره غریبان او یتیمانان خلک شریک کړو او دغه وزداره خلک غټې قربانۍ وکړو. دغه قربانۍ چې دي المقدس خیریه بنسټ سره شریکې کړو او دوی ته یې وسپارو. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.